سلامونه وخت مو بخیر له شمشاد څخه د 2 بجو ساعته خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 22 او د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. حکومت د اوبو مهارولو کلک هوډ لري. لومړنی سروې ښیي چې کونړ سیند د 750 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري. له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ویستلو بهیر دوام لري. حکومت ټول لومړني امکانات برابر کړي او ملګري ملتونه کډوالو سره له نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. د برېښنا انرژۍ د پراختیا او دوه اړخیزو همکاریو ټینګار شوی. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د ایران د توانیر شرکت له مسؤلینو سره کتلي دي. او په غزه کې د اسرائیلو د بریدونو زیاتېدو له امله 2 لوی روغتونونه تړل شوي دي. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه یاسمین صافی یم. یوناما په غزه کې د ملګرو ملتونو د 100 کارکوونکو د وژل کېدلو له امله نن خپل بیرغ نیمه ځوړند کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په غزه کې د جګړو له امله د ملګرو ملتونو د 100 وژل شوو کارکوونکو په ماتم کې نن خپل بیرغ نیمه ځوړند کړی دی. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د یوې جګړې پر مهال د دې بنسټ د وژل شوو کارکوونکو تر ټولو لوی شمېر دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د خپلو یاد شمېر کارکوونکو د وژل کېدلو له امله 1 دقیقه چوپتیا هم غوره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر غزه د اسرائیلو په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دې دمه 11,100 کسان وژل شوي دي. عدلیې وزارت د معاملاتو د لارښوونې له دفترونو غوښتي چې له کډوالو څخه د کورونو په کرایه کې د کمیشن نه اخلي. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو څخه غوښتنه کړې چې د تازه راستنه شوو افغانانو لپاره د کورونو او جایدادونو کرایه کولو پر وخت له کمیشن اخیستلو څخه ډډه وکړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه راز له یادو دفترونو غوښتنه شوې ده چې د کرایې اصلي بیې خلاف په لوړه بیه کورونه په کرایه ورنه کړي. عدلیې وزارت د کورونو پر خاوندانو هم غږ کړی چې د خپلو کورونو په کرایه ورکولو کې له تازه راستنو شوو کډوالو سره همکاري وکړي او د کرایې بیې ورته ټیټې کړي. د نیمروز له لارې له 200 زیات افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. کډوالو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د نیمروز له لارې د لړم په 21 نیټه 262 تنه افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. په یادو کسانو کې 26 کورنیو ته د ګمارل شوو کمیټو له لوري روغتیايي خدمات او عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. خبرپاڼه وایي د یادو راستنېدونکو له ډلې 40 کورنۍ چې 190 تنه کېږي راستنېدونکو په موقتي کمپ کې ځای پر ځای شوي دي او لومړني خدمات ورته وړاندې شوي دي. تازه راستنه شوي کډوال د نورو مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي او دغه راز 1200 تنه مجردان هم په یاده نیټه دغه ولایت ته راستنه شوي دي. د کابل په شمال کې د نوو راستنو شوو کډوالو لپاره پنډغالی جوړ شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له پاکستانه د راستنو شوو افغانانو لپاره د کابل په شمال ترمینل کې یو پنډغالی جوړ شوی دی. زدران لیکلي چې په یاد پنډغالي کې راستنه شوو افغانانو لپاره د ځواک، خوراک، څښاک او درملنې ټولې اسانتیاوې برابرې شوي دي. یادونې وړ ده چې له پاکستان څخه تازه راایستل شوو کډوالو لپاره د تورخم او سپین بولدک ترڅنګ په یو شمېر نورو سیمو کې هم موقتي پنډغالی جوړ شوی چې د حکومت له لوري ورته ټولې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شوي دي. د هغه کس د نیولو هڅې روانې دي چې په نظامي لباس کې په زور د یو کس ویښتان لنډوي. کابل امنیه قومندانۍ وایي د هغه کس د نیولو هڅې روانې دي چې په زور د یو کس ویښتان لنډوي. کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له څو ورځو راهیسې ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپرېږي او پکې لیدل کېږي چې نظامي لباس کې یو شخص پر یوه ځوان په زوره ویښتان لنډوي چې په تړاو یې پلټنې روانې دي. زدران وایي څرنګه چې له محکمې پرته دا ډول فردي عمل جرم ګڼل کېږي نو امنیتي ارګانونه د دې پیښې پلټنه کوي او ژر به یې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې د راستنېدونکو افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي هره ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته په زور ستنول کېږي چې له یوه جوړه جامو پرته بل هیڅ نه لري. سیف د چلډرن ویلي چې تازه راستنېدونکو ماشومانو په بیړني ډول خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یادې ادارې مشر فرید الله مشفق په یوه ویډیو کې ویلي چې له راستنېدونکو افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې له پاکستان څخه سلګونه زره افغان کورنۍ هیواد ته راستنې شوي او دا لړۍ دوام لري. راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره په تورخم او سپین بولدک کې موقتي پنډغالي جوړ شوي دي چې ټول لومړني امکانات برابر دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه راستنو شوو افغان کډوالو ته یې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي دي. روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د خپلو شریکانو په مرسته یې نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې هره ورځ د تورخم او سپین بولدک کې له پاکستان څخه 4500 راستنو شوو ته روغتیایي مرستې چمتو کړي دي. روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څانګې پر خپله ټویټر پاڼه چې د پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو د ویستلو د بهیر له پایله سره پر دغه دوو دروازو د راستنو شوو لوی جوپې لیدل شوي دي. له پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو د ویستلو بهیر لا هم دوام لري او یاد هیواد د بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو له غوښتنو سره هم دغه پروسه نه ده درولې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي هرات کې له 1.6 څخه زیاتو زلزله ځپلو سره مرستې شوي دي. اوشا وایي هرات کې د 3 پرلپسې سختو زلزلو یوه میاشت وروسته د مرستې رسونې موسسې 6.700 زلزله ځپلو سره مرسته کړې ده. یادې ادارې له لوري خپاره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې زلزله ځپلو سره په شوو مرستو کې بیړني ډول د سرپناه نغدي مرستې، غیر خوراکي توکو مرستې چې پکې کمپلې او د سرپناه د جوړولو وسایل شامل وو ترسره شوي دي. اوچا راپور وایي چې 11,400 کورنۍ خیمې ترلاسه کړي دي او شاوخوا 9,000 کورنیو سره د 2.4 میلیون ډالرو نغدي مرستې شوي دي. اوچا ویلي چې د 5,500 کورنیو هرې کورنۍ سره د 340 امریکایي ډالرو او شاوخوا 3,500 نورو کورنیو سره د 106 امریکایي ډالرو مرسته شوې ده. د اوچا په دې راپور کې ویل شوي چې د 12,500 کورنیو سره د ژمي لپاره د کمپلو له 9,000 څخه زیاتو کورنیو سره د سرپناه لپاره د تعمیراتي توکو مرسته شوې ده. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د ایران د توانایي شرکت له مشر سره په کتنه کې افغانستان کې د برېښنا انرژۍ په پراختیا کې خبرې کړې دي. اوبو او انرژۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت سرپرست عبداللطیف منصور ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د توانایي شرکت له مشر آرش کوردي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د برېښنا انرژۍ د پراختیا په برخه کې د لا زیاتې همکارۍ په تړاو خبرې کړې دي. خبرپاڼه وایي په دغه لیدنه کې کوردي دواړو هیوادونو ترمنځ د برېښنا انرژۍ په برخه کې د لا زیاتو همکاریو په ترسره کولو ټینګار کړی دی. په ورته مهال د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د برېښنا انرژۍ په برخه کې د لا زیاتې همکارۍ د ترسره کولو ژمنه کړې ده او په روان کال کې د ایران له لوري د برېښنا د پاچاوۍ ستونزې ته اشارې له هغو غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي کې د داسې ستونزو د رامنځته کېدلو مخنیوی وکړي. نوموړي دغه راز ایران له لوري د برېښنا انرژۍ د تعرفې د کمولو غوښتنه کړې او دواړو لورو لخوا د ناستو په دوام ټینګار شوی دی. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي د روان کال تر نیمایي پورې د دوی په مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات و. یا د ټولنې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې روان کال د لومړنیو 6 میاشتو پر مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړه په برخمنو روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات و. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي د روان میلادي کال له جنورۍ تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي تر 50,000 ډېر ناروغان بستر شوي دي. څه باندې 22,000 کسانو سره روغتیایي مرسته شوې ده. تر 8,800 نور ناروغان په عاجلو خونو کې بستر شوي دي. دغه ټولنې په 13 فبرورۍ میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی.
د کونړ سیند د 250 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلین وایي پر کونړ سیند د بندونو جوړولو سروې شوې او د بودیجې پوره کولو په هڅه کې دي. د دې وزارت مرستیال وایي د کونړ سیند د اوبو مهار یوه بله پروژه د ګمبیري ډاګ ده چې شاوخوا 1.5 زره جریبه ځمکه خړوبولی شي. د کونړ سیند د 250 میګاواټه د برېښنا تولید ظرفیت لري. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلین وایي د هیواد پر نورو سیندونو سربیره په کونړ سیند د بند جوړولو پلان لري او لومړنۍ سروې ښیي چې د کونړ سیند به په 100 میګاواټه برېښنا تولید او زرګونه جریبه شاړه ځمکه به خړوب کړي. د کونړ سیند د اوبو د مهار یوه بله پروژه چې د ګمبیري د ډاګ ده په اعمار سره به یې شاوخوا 1.5 زره جریبه ځمکه خړوب شي او 45 میګاواټه برېښنا به تولید شي. او په کونړ سیند باندې یوه بله پروژه د ګمبیري پروژه ده، تقریبا 1.5 لک جریبه ځمکه خړوبېږي، 45 میګاواټه برق تولیدوي. دا مکمل ډیزاین شوې هم ده او نو موږ په خپل مربوطه ریاستونو کې شته ده. او که چیرې بودیجه پیدا شوه انشاءالله په دې پروژه هم شروع کوو. او همدارنګه په شال او ساګي کې چې د کونړ په سیند باندې کوم سیمې دي هلته د هغو د بندونو فیزیبیلیټي یا امکان سنجي تکمیله شوې ده. د اوبو او برېښنا وزارت معین وایي د افغان ولسونو حق دی چې له خپلو طبیعي منابعو ګټه واخلي او حکومت ژمن دی چې د خپلو طبیعي منابعو د ګټې اخیستنې لپاره بودیجه پیدا او کار پې پیل کړي. دا خو د هر ولس او د هر حکومت او د هر نظام مشروع حق دی چې د خپل منابعو څخه استفاده وکړي د خپل ولس او د خپل ملت په ګټه باندې. نو د افغانستان په مختلفو سیندونو چې هغو کې کونړ هم شامل دی موږ د بند پلانونه لرو، البته فیزیبیلیټي یا ابتدایي امکان سنجي هم تکمیله شوې ده. نو چون چې بودیجه زیاته غواړي که چیرې موږ وتوانېږو بودیجه پیدا کړو د ملت طریقه یا د حکومت طریقه یا د کوم بل ډونر د خوا نه موږ کولی شو چې د افغانستان په ټولو سیندونو باندې چې کوم همدارنګه د کونړ په سیند باندې هم بند جوړ کړو. د اسلامي امارت دغه لوړپوړی چارواکی داسې مهال د کونړ سیند د اوبو مهارولو او پر نورو سیندونو د بندونو جوړولو د پلان خبر ورکوي چې د لسیزو راهیسې د افغانستان اوبه ګاونډیانو ته په وړیا توګه بهیږي. افغانستان له 15 تر 15 میلیارده متره مکعب اوبه لري چې په مهارولو او د بندونو په جوړولو سره به له 19 تر 23 میګاواټه برېښنا تولید کړي. کابل کې چورلکو ته د تیل اچولو تخنیکي وسایل نیول شوي دي. کورنیو چارو وزارت له لوري خپره شوې خبرپاڼه وایي چې دغه وزارت د انټک ریاست منصوبینو د یو راپور پر بنسټ کابل کې چورلکو او هلیکوپټرو ته د تیل اچولو تخنیکي وسایل او سیسټمونه نیول شوي دي. خبرپاڼه وایي دغه وسایل د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې اړونده د صنعتي پارکونو په سیمه کې نیول شوي دي. په یادو وسایلو په تړاو د چا د نیول کېدلو خبر نه دی ورکړل شوی. د نغلو برېښنا تولید فابریکې 4م یونټ له رغونې وروسته بیرته فعاله شو. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د نغلو برېښنا تولید فابریکې 4م یونټ له اساسي رغونې وروسته بیرته فعاله او له شبکې سره ونښلول شو. خبرپاڼه وایي د برېښنا تولید حوزې ریاست رهبرۍ او تخنیکي مسؤلینو له لوري د نغلو برېښنا تولید فابریکې 4م یونټ د اساسي رغونې وروسته بیرته فعاله او د برېښنا له عمومي سیستم سره ونښلول شو چې په دې سره د برېښنا تولید کچه کې د پام وړ بدلون راغلی دی. برېښنا شرکت وایي د مهال د سروبي برېښنا تولید فابریکې د څانګې ماشین د بیا رغونې چارې هم روانې دي چې ژر به بشپړې شي. د پروان ولایت سوداګرو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مرستیال سره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د پروان ولایت سوداګرو او صنعتکارانو دغه وزارت له مرستیال قدرت الله جمال سره د دوی په اړوند مسایلو خبرې کړې دي. یادو صنعتکارانو او سوداګرو ویلي چې د نوو فابریکو لپاره صنعتکاران د ځمکو په برخه کې له ستونزو او برېښنا کمښت سره مخ دي چې د وزارت له مشرتابه یې د حل تمه لري. یاد وزارت مرستیال په دې ناسته کې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ستونزو درک او حل ته ژمن دی او صنعتکارانو ته د ځمکو د ویش موضوع د وزارت په لومړیتوبونو کې ده چې ژر به حل شي. صنعتکارانو خپلې نورې اړوند ستونزې او وړاندیزونه هم د وزارت له مشرتابه سره شریک کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
ترکیه په تیرو 20 ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواده ویستلي دي. د کډوالو وزارت ویلي چې په دغه کسانو کې 7 کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. د چارواکو په وینا له دغه رالیږل شوو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یا IOM هر یو ته څه باندې 12,000 افغانۍ نغدي مرسته هم کړې ده او نور صحي خدمات ورته وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ دوام لري او له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د راستنېدلو بهیر چټک شوی دی. تېره اونۍ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې زرګونه میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تېره اونۍ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 4,880 میټریک ټنه توکي انتقال شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه اندازه توکي د حیرتان قینې او تورغونډۍ د اوسپنې پټلیو له لارې انتقال شوي دي. په انتقال شوو توکو کې 988 ټنه توکي له هیواده بهر صادر او ترانزیت شوي دي. یاده اداره وايي هڅه کوي چې لا زیاتو انتقالاتو ته زمینه برابر او سوداګرو ته اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د هیواد د اوسپنې پټلیو له لارې د توکو انتقالات زیات شوي دي. د قانون او پټرولیم وزارت وايي د سیمه ییزو خدمتونو عمومي مدیریت د کیندنې 2 دستګاوې فعالې کړې دي. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه وزارت د کیندنې او اکتشاف 2 دستګاوې له ټولو اړوند وسایلو سره د قانون او پټرولیم وزارت د سروې او جیولوژي معاینات له لوري د څه باندې 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د چین هیواد څخه اخیستل شوي او ګټه اخیستنې چمتو شوي دي. یادې دستګاوې د هیواد د قانون او اکتشاف په برخه کې د سمې څېړنې په موخه او همدارنګه د وزارت تخنیکی پرسونل ټیم ته د زده کړو لپاره چمتو شوي دي چې د کیندنې ظرفیت یې له 800 څخه نیولې تر 0 مترو او د 10 څخه تر 90 درجې زاویې پورې د کیندنې چټکتیا لري. یا د دستګاوې په سختو ډبرو کې تر 4 مترو پورې نرمو ډبرو ته تغیر کیدونکي دي. همدارنګه د یادې دستګاه د کیندنې په برخه کې د چارو مخته وړلو په موخه 18 تنو ته فني زده کړې ورکول شوي دي. د میدان وردګو ولایت د نرخ او جغتو ولسوالیو لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د میدان وردګو ولایت د رسنیو له مرکز څخه خپره شوې خبرپاڼه وایي چې د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د دغه ولایت د نرخ او جغتو ولسوالیو لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. په همدې موخه جوړ شوو مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د ودانیو رئیس شریف الله الهام ویلي چې د ټول هیواد په کچه د 10 ولسوالیو لپاره ودانۍ جوړیږي چې له دې ډلې یادو 2 ولسوالیو لپاره په 3 پوړونو کې نوې ودانۍ جوړیږي. د یاد ولایت چارواکو د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې په دغه ولایت کې یو شمېر نورې ولسوالۍ ودانیو جوړولو ته اړتیا لري چې باید ورته ځانګړی پام وشي. یادونې وړ ده چې د میدان وردګ ولایت د مرکز په شمول 9 ولسوالۍ لري. د اداري چارو پر مخ وړلو لپاره معیاري ودانۍ نه لري. هلمند کې د څه باندې 200,000 افغانیو په ارزښت د 3 پروژو چارې پیل شوې. د هلمند ولایت د رسنیو مرکز څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه ولایت په مرکز لښکرګاه کې د 215,001 ډالرو په ارزښت د 3 پروژو چارې پیل شوې. په دې تړاو جوړ شوو مراسمو کې د دغه ولایت مرستیال والي ویلي چې افغانستان رغولو ته اړتیا لري او باید افغانان یې په ګډه ورغوي. د لښکرګاه ښاروال ښاریانو غوښتي چې د ښار په ښکلا او جوړونه کې ورسره همکاري وکړي او هڅه کوي چې ښاریانو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د مرکز لښکرګاه 3 ناحیه کې یو پارک چې پکې به د کرکټ او والیبال میدان، کتابتون او داسې نورې اسانتیاوې موجودې وي جوړیږي چې 680 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. د افغانستان سرپرست حکومت په تیر یو کال کې له نشهیي توکو سره د امریکا د 10 کلونو په پرتله بریالۍ مبارزه کړې ده. روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال له نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ بللې دي. نوموړي د امریکا په مشرۍ ناټو ائتلاف له دې کبله ننګولی چې نه دی توانېدلی له خپل 20 کلن حضور سره هغسې مبارزه ترسره کړي چې باید ترسره شوې وه. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال دمیتری مدویدوف له نشهیي توکو سره د اسلامي امارت تیره 1 کلنه مبارزه د امریکا په مشرۍ د ناټو له تیر 20 کلن حضور سره پرتله کړې. نوموړي له نشهیي توکو سره د افغان حکومت مبارزه ستایلې او ویلي دي چې اسلامي امارت په تیر 1 کال کې د یادو توکو پر وړاندې د امریکا د 2 لسیزو مبارزې په پرتله ګټوره او اغیزناکه مبارزه کړې.
مدودوف پر امریکا له دې کبله نیوکه کړې او ویلي دي چې ګواکې امریکا غوښتل د افغانستان تولید او پروسس شوي نشهیي توکي روسیې ته صادر کړي نو له همدې کبله یې غوښتل په قصدي ډول د یادې پدیدې پر وړاندې د روانې مبارزې مخه ډپ کړي. دا اړینه نه ده چې موږ د طالبانو په تړاو څه احساس لرو، خو طالبانو له یوه کال نه په کمه موده کې له نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې هغه څه کړي چې د امریکا په مشرۍ ناټو ائتلاف چې له ترهګرۍ سره یې د مبارزې ادعا کوله د خپل 100 کلن حضور په موده کې نه دي ترسره کړي. دا هغه څه و چې امریکا غوښتل د افغانستان هیروین روسیې ته صادر کړي. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تېرې ارزونې ته په اشارې ویلي چې له نشهیي توکو سره د بریالۍ مبارزې له وجې په افغانستان کې د دې پدیدې تولید په 2023 زیږدیز کال کې له 6200 ټن څخه 333 ټنو ته راښکته شوی چې دا د نشهیي توکو په تولید کې 95 سلنه کموالی ښیي. د نظر خاوندان په تېره 2 لسیزو کې له نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې د پاتې راتلو یو لوی لامل په افغانستان کې د نړیوالې مافیایي کړۍ شتون یادوي. هغه دولت کې د مافیایي کړیو قدرت یا د مافیایي کړیو شتون چې هم داخلي مافیایي کړیو په دغه د مواد مخدرو په کښت کې په کاروانګرۍ کې لاس درلوده او هم نړیوالو مافیایي کړیو په دوی سره ارتباطات درلودل او هم خارجیانو هم په دغه حصه کې داسې ګوټلي ګامونه هیڅ کله هم پورته نه کړل. د دوی مبارزه هم داسې یو مغرضانه مبارزه وه. د دوی په باور د امریکا په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او نړیوالو مافیایي سازمانونو په افغانستان کې د نشهیي توکو په مستقیم کاروبار کې لاس درلود او له دې درکه یې په کلني ډول میلیارډونه ډالر ترلاسه کول. په 2 کالو کې طالبانو ډېر راسره راوړي دي چې په 100 کالو کې نو راغلي. په 100 کالو کې خو دوی قصداً ترویجوله چې دلته مخدره مواد په افغانستان کې وکړل شي او ګټه دوی خپل خارجیان اخیسته او خپل په تیارو کې بارول خپل هیوادو ته وړه. روسیه داسې مهال له نشهیي توکو سره د سرپرست حکومت کړې مبارزه ستایي چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو دغه مبارزه ستایلې ده. په بلخ پوهنتون کې د 258 میلیون افغانیو په لګښت د تخته پل اوبو رسونې پروژه بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د بلخ ولایت مقام له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د هیواد اوبو رسونې عمومي رئیس انجینر نعمت الله احمدي د یادې پروژې چې د 258 میلیون افغانیو په لګښت د 14 کیلومتره اوږدوالي سره جوړه شوې د بلخ پوهنتون لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه بللې ده. د نوموړي په وینا په دې سره به د دې پوهنتون اساسي ستونزه پای ته ورسیږي او له ټولو یې غوښتنه کړې چې د اوبو په استعمال کې سپما او د پاکوالي ساتنه یې وکړي. په دغه پروژې سره به په دې برخه کې د بلخ پوهنتون ستونزې حل شي. هرات کې 2 تنه وسلوال غله نیول شوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وسلوال غله نیولي دي. خبرپاڼه وایي یا د وسلوالو غلو به د وسلو په زور له خلکو شتمنۍ او موټر سایکلونه غلا کول چې امنیتي ځواکونو له تعقیب وروسته د ښار په 8مه امنیتي حوزه کې نیول شوي دي. د مسؤلینو په وینا د نیول شوو کسانو دوسیې به له لومړنیو څېړنو وروسته اړونده ارګانونو ته وسپارل شي. د پکتیکا په 3 ولسوالیو کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د انګورو باغونه جوړیږي. د پکتیکا ولایت مقام له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه ولایت د زراعت ریاست له لوري په 3 ولسوالیو کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د انګورو باغونه جوړیږي. د مسؤلینو په وینا انګورو دغه باغونه د یاد ولایت په جاني خیل، یحیی خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې په 10 جریبه ځمکه کې جوړیږي. په یادو باغونو 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري ورکول کیږي. ورته مهال د ترکیې هیواد له لوري 100 بزګرانو ته د کیمیاوي سرې او د غنمو اصلاحي تخمونه هم ویشل شوي دي او په پام کې ده چې له پلان سره سم به یا د کیمیاوي سرې او تخمونه نورو بزګرانو ته هم وویشل شي. د کرنې او مالدارۍ مرستیال د بلخ څېړنیز فارم څخه د لیدنې پر مهال د مسؤلینو ستونزې اورېدلې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت خبرپاڼه وایي چې دغه وزارت مرستیال مولوي صدراعظم عثماني چې د یو پلاوي په مشرۍ بلخ ته د کرنې او مالدارۍ وضعیت د ارزونې لپاره تللی او دغه ولایت د کرنیز څېړنیز فارم څخه یې لیدنه کړې ده. خبرپاڼه وایي نوموړي د بلخ د کرنې ریاست اړونده د خاسبزي فارم کارکوونکو ستونزې اورېدلې او د حل ډاډ یې ورکړی
کړی دی. عثماني دغه راز د یاد څېړنیز فارم مسؤلینو ته لازمې لارښوونې هم کړې دي. خوست کې د څه باندې 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوې پروژې چارې پیل شوې. د خوست ولایت مقام له لوري خپره شوې خبرپاڼه وایي چې د صبرۍ ولسوالۍ اړونده د خټکي په سیمه کې د یوه سندي دیوال د جوړېدلو چارې د 4 میلیونه 6,500 افغانیو په ارزښت پیل شوې. دغه سندي دیوال 280 متره اوږدوالی لري او د چارو په بشپړېدو سره به یې د شاوخوا کرنیزې ځمکې او استوګنیز کورونه د سیلاب له ګواښه څخه خوندي شي. دغه پروژې چارې چې د UNHCR موسسې په مالي ملاتړ د اکرو موسسې له لوري پر مخ وړل کیږي. پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او د 1.5 میاشتې په موده کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه راز د شمال خرم سیندیزي فرعي حوزې مسؤلینو په صبرۍ ولسوالۍ کې د سوري پاڼ کانال د پروژې له چارو هم څارنه کړې ده او مسؤلینو ته یې لازمې لارښوونې کړې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 500 ورځ نړیوال جام کې له لوبېدو وروسته هېواد ته راستنه شوه. دا سفر چې له بریالیتوبونو او لاسته راوړنو ډک و، لوبډله د حشمت الله شاهدي په ګډون چې یو شمېر نورو لوبغاړو یې ملتیا کوله د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسېده. د خراغلاس په مراسمو کې د کرکټ بورډ مسؤلینو، رسنیو او عامه خلکو هم ګډون کړی و. حشمت الله شاهدي رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا سفر بریالی و او په راتلونکي کې به یې هم کوښښ دا وي چې ډېرې لاسته راوړنې ولري. مجيب جان مجيب د هند په کوربه‌توب د 2023 نړیوال 500 ورځ جام په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د بریالي سفر وروسته هېواد ته راستنه شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د کرکټ بورډ مسؤلین، د رسنیو استازي او د اسلامي امارت د ګڼو ادارو کارکوونکو دلته د لوبډلې د ښه راغلاست او هرکلي لپاره راغلي وو. وروستی نړیوال جام د افغانستان لپاره خورا له لاسته راوړنو ډک و چې یوه پکې مهمه ده چې تر ټولو سرسخت سیال ته یې په نړیوال سټیج افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه. لکه څنګه چې دغه ورلډ کپ نه مخکې کرکټ بورډ موږ ته سیریزونه برابر کړل او دغه غټو لوبډلو سره موږ میچونه وکړل، نو هغه پریشر هم په موږ باندې کم شو او دوی سره موږ عادت هم شول. نو ان شاء الله همدغه توقع هم د کرکټ بورډ نه چې آینده کې هم دغسې غټ ټیمونو سره موږ ته میچونه برابر کړي او موږ هغو سره لوبې وکړو. ان شاء الله د موږ لوبډله به نور شاته نه ګوري او کوشش به هم دی چې ان شاء الله په آینده کې د ده نه هم ښه پرفارمنسونه ورکړو. یو بل شی باید تاسو ته ووایم، دا ځل زه د لوبغاړو د مجلسونو خبرېدم، هلته د منیجر صاحب رابطه کوم، د دوی سره غږېدم. یو شی چې تر پخوا ډېر اضافه شوی دی هغه موږ د لوبغاړو ترمنځ اتحاد، اتفاق، مینه او یووالی دی. تاسو به په لوبه کې هم کتلی وي. نو خدای تعالی دې وکړي چې په راتلونکي کې هم دغسې لوی ایونټو ته لکه اوس چمپیون ټرافي ته نن ICC به رسما اعلان وکړي، هغه د ورلډ کپ دی، دغسې آمادګي سره لاړ شو افغانستان ته بریاوې راوړو. که څه هم یاد نړیوال جام د ټولو لوبغاړو لپاره ښه کارکردګۍ او وړتیاوې له ځانه ښکاره کړې. عظمت الله عمرزی چې د 3 چټکو 500 پر مټ او فوق‌العاده پرفارمنس په ښکاره کولو سره د توپوهنې په میډل آرډر برخه کې د نړیوالو مبصرینو پام ځان ته راجلب کړ. واقعا دا ما دپاره ډېر یو د خوشحالۍ ځای دی چې د ټیم سینیر پلیرانو، کوچز، کپتان په ما د اعتبار وکړو، ما ته یې دغه ځای راکړو چې میډل آرډر کې همیشه موږ سټرګل کوو ډېر وخت نه، نو هغه ځای ما ته راکړو، نو ذمهواري ما واخیسته او الحمدلله څه چې ټیم دپاره په کار و هغه ما وکړه. نو زما به کوشش هم دا وي چې دې نه پس د ټیم توقع ما نه نور هم زیاتېږي، ځکه چې ما وکړل چې څوک پرفارمنس وکړي نو په هغې باندې د ټیم ذمهواري نور هم زیاتېږي. نو زما به هدف او کوشش هم دا وي چې نو پرفارمنس دې نه څومره لا ښه کېږي ښې وکړم. د لوبډلې د ښه راغلاست په مراسمو کې ګڼو عامو خلکو ګډون کړی و. عمر خوړلې نګاره ننګرهارۍ هم خپل احساسات داسې وښودل. پاکستان ته شکست ورکړي دا ډېر لوی افتخار دی د افغانستان خلکو ته، او دویم دا چې زه خاص علاقه لرم د کرکټ
لوبو سره چې د کرکټ لوبې چې باید شروع شي ځای تر 2-3 بجو پورې ورته کښېنم تر څو چې معلومه شي خصوصا چې د افغانستان مسابقه زه ورته همداسې کښېنم هم دعاګانې کوم هم تهجد لمونځونه کوم چې خدای د افغانستان ته افتخارات نصیب کړي او ویې ګټي نه یوازې دا چې په یاد نړیوال جام کې افغان لوبغاړو د ګټې په تکل خوارۍ کولې بلکې له هېواده لرې هم د افغانستان په غمیزو کې ځانونه شریک بلل. په 2023 نړیوال جام سیالیو کې 10 لوبډلو ګډون کړی و چې افغان لوبډلې وشو کولی په خپل 9 سیالیو کې خپلې 4 لوبې له انګلستان، پاکستان، نیدرلند او سریلانکا څخه وګټي. په داسې حال کې چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې 4 سیالې لوبډلې ماتوي. اوس هم دمه لرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. بلاول بوټو د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان پالیسي نقد کړې ده. نوموړي په پاکستان کې له افغانانو سره کېدونکی چلن ناوړه بللی او زیاته کړې ده چې پاکستاني حکومت د ترهګرۍ او خلکو ترمنځ توپیر درک کړي. ورته مهال د افغانستان سرپرست حکومت د نوموړي د دریځ ننګه کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې اسلام آباد د ستونزو د ایجاد پر ځای له کابل سره د ښو اړیکو لرلو سیاست اختیار کړي. په تیرو 2 اونۍ کې له پاکستان څخه تر دې مهاله شاوخوا 3.5 لک افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي. د دې کډوالو شاوخوا 200,000 هغه یوازې تورخم له لارې هیواد ته راستانه شوي او پاتې نور هغه د سپین بولدک، انګور اډې او نورو لارو هیواد ته را اوښتي. د پاکستان وروستۍ پریکړې په اړه د غبرګونونو په لړ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو له خبریالانو سره خبرو کې د خپل هیواد د چار سمبالي حکومت لخوا د افغان کډوالو ایستلو پر پریکړې سخت نیوکې کړي او زیاته کړې ده له افغان کډوالو سره شوی چلند نامناسب دی. کله چې یوه پالیسي طرحه کیږي باید د خلکو او ترهګرو ترمنځ توپیر وشي. که چیرې تاسو د خلکو خلاف لاړ شئ تاسو به هیڅکله خپل هدف ترلاسه نکړئ. زمانی ما به حرف پاکستان میتونیم اعتبار بدهیم یا زمانی میشه به حرفش اعتماد کرد که اخراج مهاجرین فوراً لغو بکنه و همچنان هر گونه حملاتی که در پاکستان انجام میشه اونا را باید وابسته به خودشان بدانه و هیچ گونه بدنامی را به مردم افغانستان و به دولت افغانستان نزند. زرداری د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې د ناراجستر شو افغان کډوال د ایستلو په اړه د پاکستان لنډمهاله حکومت په پالیسۍ کې ابهامات موجود دي. خو د اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد بیا د نوموړي څرګندونې ستایي او وایي پاکستاني چارواکي د افغانستان پر وړاندې توندې ویناوې نه کوي بلکې د دواړو هیوادونو د ګټو په سنجولو سره د له کابل سره اړیکې ټینګې کړي. دغه موقف چې د زرداری د ستایلو ده ځکه واقعیت هم دغه داسې باید تفکیک وشي او بل دا داسې اړیکې وساتل شي د دوه هیوادونو ترمنځ. دا ډېر مهمه موضوع ده خصوصا پاکستان او افغانستان ترمنځ. کوم چارواکي چې نوي مسؤلین دي هغه خواته او دغه موضوعاتو کې دقیق برخورد نه کوي هغوی دپاره ډېر ښه وینا ده دا خبره. په زور د کډوال ایستلو له پیلېدو سره پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی و که څوک په دې موده کې په خپله خوښه له هیڅ هیواده ونه وځي په زوره به وایستل شي. د چارو کارپوهان دې دریځ ته په پام سره وایي کابل باید اسلام آباد پر دوه مخي سیاست غلطه نه شي ځکه د دوی په خبره پاکستان تل له حالاتو سره خپله لهجه عیار کړې او خپلې موخې تعقیب کړي. که هیچگاه پالیسی پاکستان در قبال مردم افغانستان و حاکمیت‌ها تغییر نمی‌کنه. تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی در حکومتداری هدفشان هست. باز هم حتما با یک مکر و حیله نو برنامه را اعمال خواهد بکنند که حاکمیت فعلی افغانستان را به چالش مواجه بسازند. په دې اکله باید افغان حکومت د ډیپلوماټیکو لارو نه د پاکستان حکومت سره وغږیږي ترڅو دغه کډوال زیانمن نشي او په مسؤونه او باعزته توګه خپل وطن ته راستانه شي. د ملګرو ملتونو او بخښنې نړیوال سازمان په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له پاکستانه په وار غوښتنه کړې چې د کډوال د ایستلو په اړه پر خپله پریکړه له سره غور وکړي خو پر دې سربیره هم د پاکستان په دریځ کې بدلون نه دی احساس شوی. د ژغورنې نړیوالې ډلې افغانستان د راستنو شوو کډوالو لپاره له خطره ډک بللی دی. دې ډلې ویلي د هېواد د وار له مخې زلزلو اقتصادي بحران او جګړو ځپلی او په خبره یې د څه باندې 1 میلیون وګړو بیرته راتګ به حالت لا ستونزمن کړي. خو په تورخم او سپین بولدک کې کډوالو ته د خدمتونو له وړاندې کولو ښکاري چې سرپرست حکومت ټولو راستنېدونکو کورنیو ته د اسانتیاو په برابرولو کې جدي دی.
د ژغورنې نړیواله ډله افغانستان ته د ستنه شوو کډوالو د راتلونکي په هکله اندېښنه ښیي او زیاتوي چې څه باندې 1 میلیون کسان داسې یوې هېواد ته تلونکي دي چې هلته اقتصادي ستونزې زیاتې، لسیزې جګړې او ویجاړونکې زلزلې شوي. اوس مهال له پاکستان څخه 1.1 میلیون افغانان ویستل کیږي په داسې حال کې چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې شوي، دا هیواد له اقتصادي ځوړ سره مخ دی او تازه پکې ویجاړونکې زلزلې هم شوي دي. دا کډوال چې کوم هیواد ته ځي هلته د ژوند خوندیتوب سخت او پیچلی دی چې دا چاره یو خطر دی. خو ظاهرا بیا تورخم سپین بولدک او په ټوله کې د راستنې شوو افغانانو لپاره په خورا لویه کچه خدمات وړاندې کیږي. حکومت، خیریه بنسټونه او عام خلک پر اړخیزو مرستو سربیره ان د ګلونو له ګېډیو سره د راستنې شوو کډوالو مخې ته د هرکلي په پار درېږي. دا هغه څه دي چې د ژغورنې نړیوالې ورته نورو ادرسونو د راپورونو برعکس دي. سرپرست حکومت وایي په هرې برخه کې د خدماتونو د وړاندې کولو په موخه په لویه کچه کاري ټیمونه سیمو کې پر کار بوخت دي. د خدماتي کمیټې په چوکاټ کې تورخم په کمپونو کې 40 هرادي امبولانسونه، 19 بابا کلینیکونه او 15 سیار ټیمونه د کډوال لپاره په خدماتو بوخت دي. د غرض 3 ثابتې شفاخانې له عبوري ګذرګاه سره او 3 نورې ثابتې شفاخانې په امبولانسونو مجهز تورخم کابل پر لوی لار فعال دي. دا بیا په تورخم کې د راستنېدونکو افغانانو لنډمهاله کمپونه دي. حکومت دغلته په خورا لنډه موده کې د سرپناه، خوړو، روغتیا، پاکو اوبو او ژوند کولو لا ډېر سهولتونه ایجاد کړي. له پاکستان څخه په زور او جبر راستانه شوي کډوال وایي فکر یې نه کاوه چې حکومت او ولس به یې په دومره لویه کچه ښه راغلاست وکړي. خو وایي پاکستان کې له اوسېدو څو ځله پورته له خدماتو برخمن دي. الحمدلله هر څه ډېر هر څه پراخه او موږ د اسلامي امارات نه ډېر خوشحاله یو چې دومره خدمت زموږ خپل سکر اور نه دی کړی. لکه دو چې وکړه که نه د شپې 12 بجې پورې دو خلکو پسې ډوډۍ ګرځوله خیمه په خیمه. خو موږ ډېر خوشحاله یو، موږ د هغې ځای نه دلته ډېر خوشحاله یو. په لنډمهاله دې کمپونو کې حکومت په نورو ډېرو برخو کې د خدماتو په پلي کولو هم بوخت دی. دا سیار ګرځېدونکی ټیم هغه ورک شوي ماشومان په نیمو شپو خپلو کورنیو ته سپاري چې د راستنېدو پر مهال له کورنۍ ورک شوي او نادرکه شوي وي. سیمه کې حکومتي مسؤلین وایي لسګونه نادرکه شوي ماشومان بیرته خپلو کورنیو ته سپارلي او شپه ورځ پر دې بوخت دي چې ورک شوي ماشومان او اسناد اړوندو کورنیو ته وسپاري. له دې ورهاخوا د خدماتو وړاندې کولو بله بیلګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لورې د ټولو افغانانو د ثبت پروسه ده څه وپوهېږي څوک د کوم کسب او هنر لرونکی دی. وایي هغه کسان مشخص کوي چې مسلکي وي څو د هغوی لپاره ژر د دندو او بوختیا او غم وخوړل شي. او دلته چې کوم دی دا زموږ چې دلته بایومتریک وسی د بایومتریک څخه چې راخلاصي بیا موږ ثبتوو. دې څه پوښتنه کوو چې تاسې کار څه شي زده ده، کومه حرفه مو زده ده، که خیاطي حرفه د چا زده وي، د چا مکتب ویلی، دا شی زده وي، د چا کمپیوټر زده وي، د چا څه شي زده وي، د چا څه شي زده وي، دا هم موږ په دغه محل کې چې دا ثبتوو. د ټولو شیانو چې دی موږ معلومات دلته کوو. یو شمېر د نظر خاوندان بیا د ژغورنې نړیوالې ډلې څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې افغان حکومت او خلک په پوره لیوالتیا راستانه شوو ته خدمات وړاندې کوي او وایي که مرسته نشي کولی له دا ډول منفي څرګندونو باید ډډه وکړي. زه فکر کوم تر ډېر حده پورې د ژوندانه هغه لومړني ضرورتونه چې وو هغه هم ورپوره شوي دي او نور د پوره کېدلو په درشل کې دي. دا کیسې یا دا خبر یا دغه پروپاګنډا کولی شي یا دغه لپاره کړي دي چې تر څو د افغانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد دغه سره وش کېږي او بدګماني او بدنیتي سره زیاته شي. د پاکو اوبو لسګونه موټرې، د روغتیايي برخې سیارو مرکزي کلینیکونه، ولایتونو ته د کډوالو د انتقال لپاره دولتي باروړونکي باربري موټرې، نغدي مرستې، هرې خیمې ته سهار، غرمه او ماښام د خوړو رسول او لا نور ډیر سهولتونه هغه څه دي چې حکومت او خلکو د راستانه شوو لپاره ایجاد کړي دي. تورخم ښارګوټي کې لا هم راستنه شوو افغان کډوالو سره د حکومت او سوداګرو مرستې روانې دي. افغان سوداګر وایي له پیله تر دې مهاله یې له بیرته راستنېدونکو افغانانو سره شاوخوا 50 میلیون افغانۍ مرسته کړې ده. بل پلو راستنه شوي کسان وایي له شته مرستو خوښ دي، خو زیاتوي چې دغه مرستې د ورسره ډېرې او اوږد مهاله شي.
له پاکستان نه زرګونه راستنه شوو کډوالو سره پر حکومت سربیره د ملي سوداګرو د مرستو لړۍ روانه ده. سوداګر وایي له کډوالو سره د مرستو پر دوام 13 ورځ له سلګونه کډوالو سره د خوراکي توکو ترڅنګ د ژمنیو توکو مرسته هم کړې. د ملي سوداګرو په خبره تازه له یادو کسانو سره د 3 میلیون افغانیو په ارزښت د غوړو او کمپلو مرسته کړې چې په خبره یې دغه ډول مرستې به روانې وساتي. 3 میلیون افغانیو په ارزښت باندې ده د زرو کورنیو لپاره مهاجرو کورنیو لپاره او همداسې مو 1500 کورنۍ کې کومک په هرات هم کومک استولی ده او کوم کومک چې په کابل کې په چرخه کې کوو روزانه معادل د 15 لکه افغانۍ په کابل کې مصرف لرو او تقریبا 15 لکه نه تر 6 لکه افغانۍ په سپین بولدر کې او ان شاء الله تعالی همدا مرسته څرنګه چې ما مخکې ویلو په پکتیکا کې او په خوست کې او په پکتیا کې مجراده لرو چې ډېر ان قریب هغه مرسته مخسره شو. دغه راز مرسته اخیستونکي له ترلاسه شوو مرستو خوښتي خو له ملي سوداګرو غواړي چې مرستې دې ورسره ډېرې او اوږدمهاله کړي. که د کور هر یو شي څه ضرورت دی دا نه دی چې مثال یو کمبل دی او مثال د کور سامان خو تاسو ته پته ده چې کوم شی لګېږي نو باید چې هغه ضرورت په خلکو حل شي. هرې مؤسسې ور یو کس ته زموږ دا دغه دی چې موږ سره مرستې وکړي او نه زموږ بسترې شته نه مزې شته نه مزیږې شته. بل پلو د افغانستان د سوداګرۍ او ملي پانګونې خونې مسؤلان وایي له حکومت سره په ګډه به پر مرستو سربیره راستنه شوو هیوادوالو ته د کورونو په جوړولو کې هم همکاري وکړي. د دوی په خبره له تیرو 15 ورځو راپدې خوا افغان سوداګرو شاوخوا 50 میلیون افغانۍ نغدي خوراکي او د ژمنیو توکو مرستې کړي. خالي د سکتور خصوصي طرف نه چې شوي دي د 50 میلیون افغانیو نه اضافه دي او موږ په دې کې نغدي مرستې هم کوو جنسي مرستې هم کوو خوراکي خیمې دي دا ورته ورکول کېږي او انشاءالله چې موږ کوشش کوو چې نغدي مرستې زیاتې شي او د امارت سره موږ کومک وکړو چې دوی دپاره کورونه جوړ کړو په هغه ځای کې د دې خیمو نه خلاص کړو دا د خیمو سیستم د منځه لاړه شي. لا هم هیواد ته د پاکستان له لوري د راستنه شوو افغانانو په سلګونه لارۍ چې کډې پکې بار دي تورخم ته د راوښتو انتظار باسي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې افغانانو سره د زور زیاتی پای ته ورسوي او ژر تر ژره د جبري ایستلو لړۍ ودروي خو پاکستان لا هم په هغه دریځ ولاړ ده چې ټول غیر قانوني کډوال به له دغه هیواده باسي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. د خوست ټرافیک مدیریت یوه بیا ارادې غلا شوې موټرې بیرته خپلو مالکانو ته سپارلې دي. مسؤلان وایي دا موټرې یې د ثبت لړۍ په ترڅ کې له ثبت وروسته نیولې او بیرته یې خپلو اصلي مالکانو ته سپارلې دي. دوی زیاتوي چې د یادو غلا شوو موټرو په تړاو یې د یوه ځانګړي سیسټم پر مټ ترلاسه کړي ګڼ شمېر کسان هم نیول شوي دي. دا 11 ارادې موټر چې تازه د خوست ترافیکو مدیریت خپلو اصلي مالکینو ته وسپارل کلونه وړاندې غلا شوي وو. چارواکي وایي موټرو ته د 3 کلنو اسنادو ورکولو په بهیر کې تر اوسه په دغه ولایت کې یو اویا غلا شوي موټر پیدا او بیرته یې خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي دي. هغې د جملې نه اووه مونږ مکتوبې لګلې دي نورو ولایتونو ته 11 موټر په حال موږ سره دلته تاسې ولیدل چې په مدیریت کې اوس خپلو مالکینو ته د جنایي طریقې سپارل کېږي. دې نه وړاندې د 23 پروسې نه مخکې موږ 52 موټر سرکټي موټر د جنایي طریقې خپلو مالکینو ته سپارلي دي. هم مهاله د یادو موټرو مالکان که څه هم د موټرو د ثبت په پروسه کې د کلونو ورکو شویو موټرو پیدا کېدو ته خوښ دي ترڅنګ یې د سرپرست حکومت د مسؤلو ادارو دا ډول کړنې د خلکو د لا ډاډ او غیر قانوني کارونو په مخنیوي کې خورا مهمې ګڼي. نه کوله کېږي چې مونږ دا موټر ورک شوی دی مو هیڅ امکان نه لرلو چې کنه دا په غکیان راتله چې دا موټر به زه پیدا کوم یا به مو ته بیا پیدا کېږي کنه مو ورک بللی و. نن چې اسلامي امارات راغلي دي موږ دا نه ډېره غوټه مننه کوو. نه کولی شي چې موږ دا موټر په زیر زر واکې نیولی و هېڅ پاته نرته لګېده چې موږ موټر چېرته دی چېرته وي هېڅ دا مې ذهن ته نرته چې موږ خپل موټر بیا لوستر سي. د اسلامي امارت نه ډېره مننه کوو چې موږ خپل موټر په خپله وسپاره. له هغه راوروسته چې په هیواد کې د موټرو د ثبت یا د پروسه پیل شوې په خوست کې تر دا مهاله شاوخوا د 250 ورکو شوو موټرو د لټون هڅې هم پیل شوي. د چارواکو په خبره هڅه کوي تر څو له دې لارې نور ورک شوي موټر هم پیدا او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. عیسی څرګن، شمشاد نیوز، خوست.
هرات کې د سل جوړو ډلهییز واده مراسم ترسره شول. د یاد شمېر جوړو لپاره د ډلهییز واده مراسم د یوه خیریه بنسټ له لورې نیول شوي وو او اکثره یې هغه جوړې وې چې د واده کولو مالي توان یې نه درلود. د خیریه بنسټ مسؤلین وایي پر دې مراسمو 10 میلیون افغانۍ لګولې او هرې جوړې ته یې د کور اړتیا وړ توکي هم پیرلي دي. دا هغه سل ځوانان دي چې له کوژدې کلونه وخت تیر شوی او له مودې راهیسې د همدې شیبې په تمه وو، خو د واده کولو لپاره یې مالي امکانات نه درلودل. نن یې دغه هیلې د یو خیریه بنسټ لخوا پوره شوي او د واده پر مراسمو سربیره ورته د کور ټول د اړتیا وړ توکي هم ورکړل شوي. ما خیلی با مشکلات زیادی روبرو بودیم. به خاطر از این مشکل فیزیکی که خودم هم دارم نمیتونستم واقعا که نمیتونستم به خارج از کشور برم، نمیتونستم که به داخل اینجا یک کدام سرمایه کلان ما نداشتیم که مثلا ما عروسی خود میکردم و بسیار خوشحال هستم از ما تقریبا 3 سال میشه که حدود ما نوزاددار هستیم. به بسیار مشکلات های زیادی ما برخورد کردیم. بنابراین الله تعالی یک نعمت بزرگ نصیب ما کرد که برادر حبیبیار پیدا شد و همین مشکل ما را تا اندازه حل شد الحمدلله. بلخوا د خیریه بنسټ مسؤلین وایي د هرات له ټولو سیمو څخه یاد مستحق ځوانان په ګوته کړي او د 10 میلیون افغانیو په لګښت یې ورته د واده مراسم نیولي. تعداد 100 زوج ما امروز عروسی دستجمعی از اونا رو میکنین که به هر زوج از اول تا به آخر 1 لک روپیه هزینه از اینا میشه که جمعاً 100 لک روپیه میشه. دیگه لوازمی که ما به اینا آماده کردیم، آن چیزی که یک زوج به خونه ضرورت داره ما اونا رو همه گیر آماده کردیم که 64 قلمه به شمول آرد، برنج، روغن. بلخوا دینی عالمان د ولور پر کمښت او د واده او کوژدې په مراسمو کې د ناوړه دودونو او لوړو لګښتونو پر مخنیوي ټینګار کوي. د دوی په خبره کورنۍ دي د جګو ولورونو له اخیستلو څخه ډډه وکړي، څو ځوانان یې د پوره کولو لپاره د هیواد پریښودو ته اړ نشي. و این بهترین کار در شرایطی که ما و شما زندگی میکنیم و خصوصا فقر و بیکاری که در جامعه ما گاهی وقت دیده میشه، اگر همچو برنامه ما ترویج بدیم و تجار و خیرین تشویق بکنیم و اهمیت و ارزش این کار بر از اونا بیان بکنیم. بلخوا مسئولین هم د دغه اقدام څخه ستاینې ترڅنګ په ټولنه کې د ډلهییز ودونو دود خپراوي باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې د اسلامي امارت زعیم هم کورنیو ته د ټیټ ولور اخیستلو سپارښتنې کړي. شیخ علی قدم نورین حفظه الله در این راستا تلاش میکنه که تسهیلات معیشتی را برای تمام شهروندان عزیز کشور فراهم شود و بالاخص جوانان عزیز ما که در شرف ازدواج می باشه، زمینه ازدواج و نکاح جوانان ما باید آسان باشه تا ما مشکلات خدای نخواسته اخلاقی را در جامعه کمتر شاهد باشیم. دا په داسې حال کې ده چې افغاني ټولنه کې ځوانان د جګو ولورونو او واده کې لوړو لګښتونو څخه سر ټکوي او د پوره کولو لپاره یې کلونه په پردیو ملکونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې سبا کوي. یوناما په غزه کې د ملګرو ملتونو د 100 کارکوونکو د وژل کېدلو له امله نن خپل بیرغ نیمه ځوړند کړی دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په غزه کې د جګړو له امله د ملګرو ملتونو د 100 وژل شوو کارکوونکو په ماتم کې نن خپل بیرغ نیمه ځوړند کړی دی. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د یوې جګړې پر مهال د دې بنسټ د وژل شوو کارکوونکو تر ټولو لوړ ارقام دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د خپلو یاد شمېر کارکوونکو د وژل کېدلو له امله 1 دقیقه چوپتیا هم غوره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر غزه د اسرائیلو په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دې دمه 11,100 کسان وژل شوي دي.
عدلي وزارت د معاملاتو د لارښوونې له دفترونو غوښتي چې له کډوالو څخه د کورونو په کرایه کې د کمیشن اخلي. یا د وزارت په یوه خبرپاڼه کې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو څخه غوښتنه کړې چې د تازه راستنو شوو افغانانو لپاره د کورونو او جایدادونو کرایه کولو پر وخت له کمیشن اخیستلو څخه ډډه وکړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه راز له یادو دفترونو غوښتنه شوې چې د کرایې اصلي بیې خلاف په لوړه بیه کورونه په کرایه ورنکړي. عدلي وزارت د کورونو په خاوندانو هم غږ کړی چې د خپلو کورونو په کرایه ورکولو کې له تازه راستنو شوو کډوالو سره همکاري وکړي او د کرایې بیې ورته ټیټې کړي. د نیمروز له لارې له 200 زیات افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د نیمروز له لارې د لړم په 21 نیټه 262 تنه افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. په یادو کسانو کې 26 کورنیو ته د ګمارل شوو کمیټو له لوري روغتیايي خدمات او عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. خبرپاڼه وایي د یادو راستنېدونکو له ډلې 40 کورنۍ چې یو سل 90 تنه کېږي راستنېدونکو په موقتي کمپ کې ځای پر ځای شوي او لومړني خدمات ورته وړاندې شوي دي. تازه راستنه شوي کډوال د نورو مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي او دغه راز 1200 تنه مجردان هم په یاده نیټه دغه ولایت ته راستنه شوي دي. بهرني خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. د غزې 2 لوی روغتونونه د اسرایلي ځواکونو د هوایي بمباریو له ویرې تړل شوي. القدس او الشفا هغه روغتونونه دي چې له دې وړاندې په غزه کې د روانه جګړې زیاته برخه ټپیان د درملنې لپاره ورول کېدل. د دې ترڅنګ ویل کېږي اسرایلي نښه ویشتونکي ځواکونه د یادو روغتونونو شاوخوا ته ټول هغه کسان په نښه کوي چې غواړي د درملنې لپاره د روغتونونو ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا برخه مشر د القدس او الشفا روغتونونو له تړل کېدو وروسته ویلي چې دغه چاره د هغو ماشومانو ژوند ناورین ته ورته له ناوړه وضعیت سره مخولی شي چې په جګړه کې ټپیانېږي او یا هم له وخت مخکې زیږي. له دې سره د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل یو ځل بیا د جګړې د درېدا غوښتنه کړې او دا کار د ټپیانو وضعیت ته د رسېدا لپاره اړین بللی. په غزه کې یاد روغتونونه داسې مهال په بشپړ ډول تړل کېږي چې اسرایلي ځواکونه په سیمه کې خپلو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی. په دې جګړو کې تر دې دمه د څه باندې 11,000 ملکي فلسطینیانو د وژنې راپور ورکړل شوی دی. روسیې ادعا کړې چې په سوریه کې د دې هیواد پر وسلوال ضد ډلو هوایي بمبارۍ کړي. د انټرفاکس رسنۍ د راپور له مخې روسیې دغه بریدونه تېره ورځ د سوریې په ادلیب ښار کې ترسره کړي. د سرچینو د راپور له مخې په دغو بریدونو کې د سوریې ضد 40 وسلوال وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. روسیې ویلي دغه هوایي بریدونه د سوریې حکومت ضد پر هغو وسلوالو ترسره کړي چې ویل کېږي په دې هیواد کې د سوریې د پوځیانو پر پوستو او پوځي مرکزونو چرکي بریدونه ترسره کول. چین غواړي له 5 نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. د انادولو خبري اژانس دغه هیواد د دفاع وزارت د چارواکو له خولې لیکلي چې چین په پام کې لري دغه پوځي تمرینات روانه میاشت د آسیا د سویلي ختیځ ټولنې له 5 هیوادونو سره پیل کړي. مالیزیا، تایلند، ویتنام، کمبودیا او لاوس 5 هغه هیوادونه دي چې له چین سره دغه پوځي تمریناتو کې برخه اخلي چې موخه یې د ترهګرۍ ضد مبارزې پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت ښودل شوی. له دې سره ویل کېږي چین د دې هیواد سویلي برخې اوبو کې د فلیپیني کښتیو څارل زیات کړي. ویل کېږي دغه هیواد یا د پریکړه وروسته له هغې کړي چې امریکا د چین پر وړاندې په سیمه کې د خپلو ملاتړو هیوادونو د دفاع خبر ورکړی. فلیپین د چین دغه پاروونکي اقدام په ځواب کې تر دې دمه غبرګون نه دی ښودلی، خو د فلیپین ساحلي ګارډ مسؤلینو ویلي د نړیوالو نورمونو سره سم به په یادو اوبو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي. خبرونه مو همدومره ولملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.